ولې راته وایې چې لږ وار کوه وار څه معنا ولې راته وایې چې لږ وار کوه وار څه معنا کار د مینې کار دی له دې کاره انکار څه معنا ووایه د ژوند د فلسفې شاګرده ووایه د ژوند د فلسفې شاګرده ووایه سر په اوږو څه معنا او سر وي په دار څه معنا خلق پکې خدای لټوي ته ماشوم خبر هم نه خلق پکې خدای لټوي ته ماشوم خبر هم نه پوی بشي او لوی بشي چې سترګې د یار څه معنا لاس ته ښکاري څه وایي او زړه د غرڅې څه وایي لاس ته ښکاري څه وایي او زړه د غرڅې څه وایي غواړم یوه معنا لالیه چې ښکار څه معنا ووایم چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا ښیم چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تا ښیم خلک راته وایي چې کاروانه چینار څه معنا د جولای 10مه د ملنګ شاعر پیر محمد کاروان په نوم نومول شوې ورځ ټولو د ادبیاتو او د شعر و شاعرۍ مینوال ته دې مبارکه وي په دې اړه د ځوان شاعر لیکوال او تکړه ژورنالیست محمد خان بریال لنډ پیغام اورو هیله ده چې تاسو هم راسره تر پایه مل صاحب د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې پښتو ژبې ته یې رښتیا هم هغه څه ورکړل چې هغه بېساري دي خصوصا په معاصره دوره کې دغسې نازک خیاله حسن پرست مینهناک شاعر به یعنې ډېر کم پیدا شي کاروان صاحب پښتو شعر غني کړ پښتو شعر یې لوړ پوړیو ته ورسوه او ده چې کوم څه په شعرونو کې ویلي دي هغه رښتیا هم همغه د زړه خبرې دي چې د پخپله په یو شعر کې ویلي دي نو کاروان صاحب د خلکو د زړونو خبرې کړي دي او کاروان صاحب هغه مینهناک شاعر دی چې څه یې چې ویلي دي له هغه نه ولس خوند اخلي زما په نظر کاروان صاحب تر رحمان بابا او خوشحال خان او نور پښتو شاعران را وروسته هغه شاعر دی چې که ووایم چې د هر پښتون په کور کې به د ده شعري ټولګې دیوانونه پراته وي د ده شعر به د هر پښتون په ژبه وي نو دا امکان لري